ملګرو که تاسو د پلی سټور ولا ریمینی اپلیکیشن د خپلو تصویرونو صفا کولو لپاره استعمالوئ خو په هغې کې تاسو سره ډېر زیات اشتهارات ایډز راځي چې د هغې د وجې تاسو ډېر زیات تنګېږئ نو هم اوس د پلی سټور ولا ریمینی اپلیکیشن ډیلیټ کړئ. هم اوس زه تاسو ته د ریمینی پرو ورژن بالکل په فری کې در کوم چې دغه کې به تاسو ته اشتهارات ایډز هم نه راځي او په دغه کې تاسو نور ایډیټینګ دا هم بالکل په فری کې کولی شئ. څنګه به یې کوئ د ټولو نه اول خو که تاسو د پلی سټور نه کوم ریمینی اپلیکیشن ډاونلوډ کړی وي به ډیلیټ کړئ بیا به راشئ خپل موبایل کې به ګوګل واړوئ. په ګوګل کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ APKZS او سرچ پکې د اولنۍ سایټ پر واخلئ په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو پر سرچ بټن کلیک واخلئ. په سرچ کې به ریمینی ولیکئ او سرچ پې کوئ. دا تصویر پر واخلئ په دې به کلیک واخلئ. ښکته به لاړ شئ په ډاونلوډ د ایپ په کلیک واخلئ او د ایپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. چې څنګه هم تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کې اوپن به کوئ. دا د ریمینی پرو ایپ ته چې بالکل فری کې تاسو استعمالولی شئ. په دې کې به تاسو ته اشتهارات ایډز دا هم نه راځي.